راځه مېلمه چې اوس کا ورګه چې ورشم مړه تیاره چیرې داسې سړي ته څه تو کو هغه دې راغی نه پسې وې مستاجي دا راته ووایه چې کوم ځای کښېنم ما دې خولې نه پاته تېر ساته نو استاجي نو اواز هم وکړو ها دا ما مزدورانو لروني دا پنځه شپږ مزدوران دي ما سره ها خیر مذکر څنګه خیر څنګه ته خبر نه نه د فاروق پی مور مړه د پروندای دواله ورځم کنه خزه زه کور ته ورځم نو زم در پسې راځه ها دوا د جامې وکې وعلیکم السلام نو دعا ورجاوي دغه زما خیال ازي دې ته چې ته د واده پروګرام دی یار نه خو دوا ته خلک ناست دي ورګه چې ورشه مړه خو چې ته روجي موجي پکې السلام علیکم یو دوا بر خیر وکړو الله دې وبخي بس روانه لار ده هو په لمبر د لوبه ډېر ښه سړی دی به زما ځای ته راته کورنیات یا زنانه مړه ده دا څنګه ما یاره ولاري کوڅې د نه ډکې دي بازار د نه ډک دی راسخار والې را ښار ته لاړ شه ښار ډېر ښه خلک دي والله چې ښار ته خو زه اوس هم ځم خو ښار مې نه دی لیدلی په کوم طرف کې یار دانې غلیان به داسې والي داسې دانې غلیان او چې کوم ځای نه ټینکې ډراري نو به دا به ښاري بس ټیک ته که نه ورځه دا دې لاړو ښه ورځه هلکه زما خیال دی ټول ښار ورسېده ښه ځکه چې د رزقو غرار دی پکې هلکو رانګو هلکه د ښار دا خلک خو ډېر ښه دي ښه ورګه چې ورشم یاره ته ووایه څه به خورې هلکو رانګو مړ سور وړه مړ سو کړم ښه مړ سور وړه هلکه وروړه ویمه داسې دي دا خلک خوري که نه ها ستا خوښه ده نو والله چې ښار کې یار یو شي الټه دی یاره دا پاڼه خو زمین په ځای کې چیلې خوري په 400 کې خو دلته که یاره انسانان خوري زما هلکه نو ورسم وړه که نه یار پاڼو پکې ډېره مزه وکړه یا هلکه ولې مړه هغوی ته څونه هر څه پراته دي یار تاله راوړم او که نه هر څه وړه نوره کم نوره کنه یار نوره کنه یار دا واله زما خیال دی جوړې د دې ترکارې سره روټۍ جوړې نه ورته زما خیال دی ها زمړه شیطان د چاوي خور د خوراک شغو دې سره د غوړو غوړي خو پکې څه کوي
ایمانداري نور نشم خوړی یار برابر یې یا الله خیرات یې قبول کړي ورنه چې پاسو دنه 50 کم زر روپۍ والا ولې میغه دې را باندې خرڅ کړه 50 کم درته والا جو صاحب دې پیسې نه ورکړي ولې پیسې نه کېږي نو منه دې څه کوتا شو چې روټه راځي دې که زما څه ګناه ده ولې خیرات کې چې پیسې نه ورکې پریاګې وانه سړیا پیسې ورکړه 100 روپۍ کېږي 50 کم زر راکا 50 روپۍ راکا دا والا 50 روپۍ 80 روپۍ پیسې ورکې یار ورته 100 روپۍ میاش درکې یو پیاله چای مې په دې هوټل کې څښلې ده او درېیمه ورځ ده چې پکې لګیا یم دا لوښي ویندم ولې څه سوچ کې لاړې ویم غریب تباري